السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو عزتمندو، موږ تاسو ته نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوداسه طریقه ښایو چې نبی صلی الله علیه وسلم په کومه طریقه باندې اودس کړی دی. عملی طریقې سره موږ دغه حدیث هم بیانو او ورسره عملی طریقه هم تاسو ته ښایو. عثمان رضی الله تعالی عنہ حدیث دی چې هغه ویل زه تاسو له نبی صلی الله علیه وسلم د اوداسه طریقه ښیم. نو اوبه یې راوغوښتلې. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم به چې اودس کولو نو کان یتوضأ بالمد، نبی صلی الله علیه وسلم به د مد اندازه په اوبو باندې اودس کول. دا د مد اندازه ده، دومره اندازه باندې نبی صلی الله علیه وسلم اودس کړی دی. بیا به عثمان رضی الله عنه دا اوبه داسې لاس ته راواړولې، درې ځلې دا شانتې په دې لاسونو باندې دا شانتې واچولې، درې ځلې لاسونه ووینځل. حدیث کې راځي دا شانتې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ګوتو په منځ کې به تاسو دا ګوتې ورکوئ دې لپاره چې د اوبه ټول لاسونو ته ورسېږي. بیا د هغې نه وروستو حدیث کې راځي ثم تمزمز واستنشق واستنثر، نبي صلی الله علیه وسلم به خولې مبارکې له اوبه واچولې او پوزې له دا شانتې ما ته وګورئ، درې ځل به خولې او پوزې له یو ځای اوبه واچولې. بیا نبی صلی الله علیه وسلم ګوره دې کې دا طریقه هم ده چې سړی خولې له هم اوبه واچي بیلې، بیا ورپسې پوزې له بیلې واچي. خو لیکن راجحه او ښایسته حدیث صحیح حدیث چې راغلي هغه دا چې خولې او پوزې له سړی یو ځای اوبه واچي او د هغې نه وروسته پوزه سون کړي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا شانتې لاس په لوښو کې درنه کړی دی او دا شانتې هم کړي چې همداسې لوښې راړولې او دا شانتې هم کړي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم لاس په لوښو کې درنه کړی او مخ له اوبه اچولي. او د عثمان رضی الله عنه روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم کان یحلل لحیته، نبی صلی الله علیه وسلم دا شان د ګر مبارک کې به داسې خلال وکړي، داسې اوبه به ور واچولې او داسې به خلال پکې وکړو دا ګیره کې. بیا به نبی صلی الله رب العزت هم فرمایي چې لاسونه وینځئ الی المرافق فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق، لاسونه وینځئ تر څنګلو پورې، لاسونه به دوباره تر څنګلو پورې وینځي. دا شانتې چې لاسونه مو وینځلی شي. ښه ډېر خلک داسې لاسونه نه وینځي دوباره، خالي دا څنګل ووینځي، نو درې ځل به دا ووینځي. بیا به مسح وکړي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم به د ناسیې نه د تندي نه شروع کړله داسې به یې لاس بوتلو دا شانتې تر سټه پورې. فردهما الی الذي بدأ منه، هغه ځای له به یې واپس دا لاسونه راوستل دا شانتې چې کوم ځای نه به یې شروع کړه. د مسحې طریقه دا دې ځای نه راګوتې داسې بوځه دغلته سټ ته یې راوله، سټ نه یې واپس دغلته کې راوله، واپس چې کوم ځای نه شروع کړي. او حدیث کې راځي دا دوه ګوتې به نبي صلی الله علیه وسلم په دې باندې به دا شانتې دا به یو به عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی چې یو به په دې منځ کې راتاو کړه دا شانتې، دا یو به پرې داسې د پاسه راتاو کړلې دا شانتې، دا شانتې به دا شانتې او دا یو ګوته ده دا به داسې پرې راولې. دغه مسحې طریقه ده. ډېر خلک خالي داسې لاس بوځي دا شانتې دواړه لاسونه، دا ګوره مسح نه نبي صلی الله علیه وسلم به دوباره راوستل. یا بعضې خلک داسې دا یو لاس بوځي، دا ګوره مسح نه ده او داسې چې ونه شو کوم مونځ دې کړی هغه دې ځان له پرې بربادې. بیا به دې نه وروستو نبي صلی الله علیه وسلم د خپې مبارک وینځلې. بسم الله دا شانتې حدیث کې راځي ویل نبی صلی الله علیه وسلم به خلال د ګوتو کولو دا شانتې په دې حنسره کچه ګوته باندې دا شانتې به د ګوته په دې منځ کې چې هر یو بند له اوبه او هر ځای له اوبه ورسېږي دا شانتې ټولې خپې له دا درې ځله شروع. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه. په آخره کې عثمان رضی الله عنه اوبه راواخېستلې او دا شانتې وڅښلې. ویل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه. ګوره یو خبره ده حدیث کې راځي چې کله یو انسان اودس کوي ولهن په نامه باندې شیطان راځي د انسان له وسوسې اچوي. دا یو بدعتي دی، په دې انسان باندې د سنت طریقې خرابوي. لاس به د دریو په ځای باندې به 14 ځل به در باندې وینځي،
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه وسوسو نه ځان وساتئ. نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا وکړه به چې اودس وکړو داسې لږ اوبه به راواغېستې داسې ځان ته به یې چړکه وکړلې. دې سره وسوسې د انسان ختمېږي چې بعض ټایم کې انسان له دا وسوسه راځي چې کېدای شي زه بېنمازه یم نو کترې رانه تلي دې سره هغه وسوسې ختمېږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره. بعض امام ابو داود رحم الله دې باندې یو مستقل بابونه لګولي. اودس د اندامونه سړی یو ځله مینځلی شي، دوه ځله مینځلی شي، درې ځلې مینځلی شي. کومې طریقې باندې چې عمل وکړو؟ یوه طریقه دا ده څلورمه چې نبي صلی الله علیه وسلم بعضې اندامونه 2 ځل مینځلي او بعضې اندامونه یې 3 ځل مینځلي. دغه د نبي صلی الله علیه وسلم د اودس طریقه